أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين دی آیت مبارکه کې د یهودو د خپل حقانیت غلطه دعوه کول د خلکو د گمراه کولو د پاره او د نصرانیانو غلطه دعوه چې دوی به دا خبره کوله چې يهودیت اختیار کوي بس دا د الله دین دی او دا هدایت دی. نصرانیانو بداوی چې تاسو نصرانیت عیسایت چې دی دا اختیار کوي دا هدایت دی او دا د الله تعالی صحیح دین دی برحق دین دی. نو په دې خبره باندې با خلق چې دی هغه په تشویش کې شول او د دوی چې کم مقصدو خلق د نبی آخر الزمان نه اړول او خلق د مسلمانولو نه منع کول دا د دوی یو مضبوط گزارو. دا هغه گزار جواب دل کې هغه الله تعالی فرمای وقالو او ویدوی کونو شی هودن یهودیان دا به یهودیان وی او نصارا او دا به نصرانیان وی چې شی نصرانیان عیسایان یا لاول خود دوی په خپلو کې ډیر غټ اختلاف وو او د نبی آخر الزمان پر اتلو سره شاید چې دغه د وجې نه یو شوي او یو قول کړی دی. فرمای قل تدویل جواب ورکا بل ملت ابراهیم چې نه حق دین چې دی اخو د ابراهیم علیه السلام دین دی مونږ په هغې باندې یو او مونږ د هغې دعوت ورکو چې تاسو د ابراهیم علیه السلام په دین باندې شئ. نو دا داسې خبره ده چې د دین نه یهودي انکار کولی شي نه د عیسائی انکار کولی شي. دا هغه مني چې دین چې دی دا د ابراهیم علیه السلام دین دی او ملت ابراهیم. نو د دې د اتباع حکم وکړلو چې یهودیت خدا هغه د موسی علیه السلام نه وروسته راغلی دی نصرانیت چې دی دا خو د عیسی علیه السلام نه وروسته تاسو خپل جوړ کړي نومونه او خپل جوړ کړی دین دی چې تاسو پکې تحریف کړی دی. نو کله چې تاسو په دغه خپل دین کې تحریف وکړلو هغه د موسی علیه السلام دین هغه تورات هغه په خپل اصل صورت کې پاتې نشو تاسو پکې تبدیلیانې وکړي تحریف پکې تاسو وکړو. عیسایانو د عیسی علیه السلام په دین کې او په انجیل کې تحریف وکړو بدلواله پکې وکړو. نو تاسو یهودیان وس یهودیت طرف ته دعوت ورکئ او عیسایان عیسایت طرف ته دعوت ورکئ. نو د دې اصل حل دا دی چې تاسو چون کې په دې خپل دین او په کتاب کې بدلواله کړی دی نو هغه اصل دین طرف ته راشي چې هغه دین د ابراهیم علیه السلام دی. دا نه تاسو انکار نشئ کولی هغه تاسو منئ نو هغې ته راشئ او تاسو دا دین که تاسو چې دا د ابراهیم علیه السلام دین دی که تاسو دغه یهودیت او نصرانیت ته
د ابراهیم علی السلام دین وای نو دا ستاسو يهودیت دام د ابراهیم علی السلام دین نه دی او نه عیسایت چې هغه د ابراهیم علی السلام دین پاتې شوی نه دی ځکه چې تاسو پکې بدلواله کړی دی د ابراهیم علی السلام د ټول لا غټ صفت حنیفن یو مخز موحد توحید والا دین دی هغه ابراهیم علی السلام چې هغه د شرک خلاف چې دی نو هغه ورته چولې شوی دی او هغه د توحید دعوت ورکړی دی او تاسو په يهودیت کې هم شرک شته دی او تاسو په عیسایت کې هم شرک دی يهوديان عزیر علی السلام د الله تعالی زوی بلی او د الله تعالی برابرۍ غني او عیسایان چې دی هغه خو عیسی علی السلام او مریم علی السلام او الله تعالی د تثلیث عقیده لري چې دا درې یو دي او دا یو درې دي او دا د شرک عقیده ده نو تاسو نه يهودیت چې دی دا دین ابراهیمی دی او نه عیسایت دا دین ابراهیمی پاتې شوی دی د شرک د وجنه ځکه چې ابراهیم علی السلام چې دی هغه خو حنیفن دا دغه د ټول لغت صفت او لقب دی او هغه موحد کېدلی یک مخیز کېدلی وما کان من المشرکین ابراهیم علی السلام خو مشرک نو او تاسو د دوانو دینونه چې دي هغه کې خو شرک دی نو فرمایي چې تدوی ته داسې وایا چې تاسو د ابراهیم علی السلام دین چې دی هغه لرا شي او وس د دین اسلام اجتماعیت بیانای چې زمون دین اسلام چې دا دین د ابراهیم علی السلام دی دا یو جامع دین دی ځکه چې په دې کې په الله تعالی باندې ایمان راوړل دي او په زبور باندې هم ایمان راوړل دي په دې کې په تورات باندې هم ایمان دی او په دې کې په انجیل باندې هم ایمان دی او په قران پاک باندې هم ایمان دی چې دا ټول د الله تعالی کتابونه دي په دې دین اسلام کې هغه په ابراهیم علی السلام باندې هم د ابراهیم علی السلام باندې هم ایمان راوړل دي په موسی علی السلام په عیسی علی السلام او په نبی اخر الزمان باندې ایمان راوړل او په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان راوړل او په دې پیغمبرانو کې د پیغمبرانو په پیغمبرۍ کې هیڅ فرق نه کول څنګه چې هغه ابراهیم علی السلام باندې ایمان راوړل دي دغه شانتي ایمان په عیسی علی السلام په موسی علی السلام او په ټولو پیغمبرانو باندې یو شان ایمان راوړل دي چې دا ټول د الله تعالی پیغمبران دي په دوی کې مونږ هیڅ فرق نه کوو نو د اسلام اجتماعیت هغه بیان شولو چې تاسو هغه دین چې پای کې يهوديان صرف تورات مني او موسی علی السلام مني او عیسایان چې هغه صرف انجیل مني او عیسی علی السلام مني نو دغه ادیان چې شو دا په دې کې اجتماعیت نشته لري او دین اسلام کم چې د ابراهیم علی السلام دین دی په دې کې خو په ټولو کتابونو په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان دی دا یو اجتماعي دین دی نو دای دعوت ورکوي فرمایي قولو تاسو ورته وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې وما او په هغه کتابونو باندې هغه کتاب باندې انزل الینا چې نازل شوی دی مونږ ته وما او په هغه کتاب باندې انزل چې نازل شوی دی الی ابراهیم علیه السلام ته او دا صحیفه وی و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته چې دا هم صحیفه دي و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته
و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او د دوی نه پس چې دا څومره پیغمبران راغلي دي دا ټول د دوی په الواد کې راغلي والاسباط او الواد د دوی کم پیغمبران چې دي پاغو چې کم کتابونه صحیفه نازل شوي دي چې په دې اسباط کې هغه تورات هم راغی زبور هم راغی انجیل راغی او قرآن پاک پکې هم راغی او کمی صحیفه چې په دغه پیغمبرانو باندې نازل شي دي دا ټول به رااله وما او هغه کتاب اوتیه چې ورکړل شي دی موسی علیہ السلام ته چې تورات ته و عیسی او عیسی علیہ السلام ته چې انجیل له وما او هغه صحیفه او کتابونه اوتی النبیون چې ورکړل شي دي پیغمبرانو ته نبیانو ته من ربهم د خپل رب د طرفنا په دغه ټولو مونږ ایمان راوړی دی په دغه کتابونو صحیفو او په دغه پیغمبرانو ټولو باندې زموږ ایمان دی لا نفرق بین احد منهم او مونږ فرق نکو په منځ د یو کس نه په دغه پیغمبرانو کې په پیغمبرانو کې مونږ فرق نکو ټول پیغمبران دا د الله تعالی پیغمبران دي او په ټولو باندې زمونږ یو شانتی ایمان دی اگر چې بیا درېم سپاره کې هغه تذکره راغله تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا ټول پیغمبران دي په دې کې زینو لا په زینو باندې غورواله ورکړلې شي دی یو پیغمبر الله تعالی هغه یو صفت ورکړی دی لکه موسی علیہ السلام سره الله تعالی هغه د الله تعالی کلیم الله الله تعالی به د سره کلام کولو او عیسی علیہ السلام روح الله دی او ابراهیم علیہ السلام خلیل الله دی او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حبیب الله دی نو هر پیغمبر ته هغه خاص غورواله ورکړلې شوی دی او بیا نبی آخر الزمان چې سید الانبیاء دی دا غورواله خو بدو کې شته دی باقی دا چې په پیغمبرۍ کې ټول یو شانتی دي ټول د الله تعالی پیغمبران دي نو دلته کې د پیغمبرۍ په اعتبار سره فرمایلی دي چې مونږ په پیغمبرانو کې هیڅ فرق نه کوو ټول پیغمبران د الله تعالی پیغمبران دي او مونږ نه د يهودو په شانته صرف موسی علیہ السلام منو او صرف د موسی علیہ السلام عظمت منو او د نورو نه منو دا څنګه کو یا د عیسایانو په شانته چې د عیسی علیہ السلام او د مریم علیہ السلام عظمت منی او نورو عظمت نه منی دا څنګه نه کو فرمای ونحنو او مونږ یو له دغه الله تعالی لرا مسلمون تابعداري کوون کیو غاړه خودون کیو وقالو او ویدوی کونو شی هودن یهودیان او نصارا یا نصرانیان تهتدو تاسو به په هدایت شي قل تورته وایا بل ملت ابراهیم بلکې دین د ابراهیم علی السلام حنیفا یکسوده وما کان او نو ده من المشرکین د مشرکانو نه قولوا تاسو وای آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې وما او په هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړل شوی دی الینا مونږ ته وما او په هغه کتاب باندې په صحیفو باندې انزل چې نازل شوی دی الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او الواد د دوی
وما او هغه کتاب اوتیه چې ورکړل شو موسی علیہ السلام ته و عیسی او عیسی علیہ السلام ته وما او هغه کتاب اوتیه النبیون چې ورکړل شوی دی نبیانو ته من ربهم د خپل رب د طرفنا لا نفرق مونږه فرق نکو بین احد منهم فمنز د یو پیغمبر کې د دغه پیغمبرانو د الله تعالی نه ونحنو او مونږ چې له الله تعالی لره مسلمون تابعداري کوونکیو غاړې خودونکیو الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین پروردگار زموږ د ناس په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قران پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ د مخکې پروردگار موږ ته په دې باندې کامل ایمان او عمل را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین